بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو ویډیوګانو کې موږ تاسو د هوم منیو ټوله خلاصه کړه او د هر یو ګروپ لپاره موږ تاسو یو ویډیو جوړه کړې وه. ان شاء الله زه به تاسو ته د هوم منیو ټوله په یوه ویډیو کې ځای په ځای کوم او د هغې ویډیو لینک تاسو سره حتما شریکوم. راځو اوس انزرټ منیو ته. په دې منیو کې چې لومړی ګروپ ده هغه د ټیبل په نوم باندې ده. دې کې بیا لومړی اپشن د په نوم باندې ده پیوټ ټیبل. پیوټ ټیبل په خپله د ټیبل یو نوع ده. په دې شیټ کې چې موږ تاسو موږ سره کوم هغه وینئ ډیټا دا فعلا یو جدول ده، صحیح ده، یو ټیبل نه ده. غواړم دا ته تبدیل کړم، ټیبل ته تبدیل کړم چې پیوټ ټیبل په خپله د ټیبل یو نوع ده چې دا بیا ځینې سهولیت لري چې انشاءالله په هغه په ټولو باندې موږ تاسو بحث کوو. زه غواړم دا جدول نو څه ته تبدیل کړم ټیبل ته. داسې ټول انتخابوم، راځم چې باندې کلیک کوم پیوټ ټیبل باندې. دې باندې زه کلیک کوم، ماته دا شانته یو وړوکی غونې صفحه خلاصېږي. دې کې زه څو اپشنه لرم؟ دوه اپشنه. یو نیو ورک شیټ ده، یعنې غواړې چې ته دا ټیبل شی کوې جوړوې دا دې په یو نوي شیټ کې راسي، او یا نه که دا انتخاب کې بیا وایي چې په همدې شیټ کې دې راسي، صحیح ده. زه ورته وایم نیو ورک شیټ. ماته چې دا پیوټ ټیبل ته جوړوې په یو نوي شیټ کې شی کا جوړ کا، نو راسه اوکې باندې کلیک کا. تاسو وینئ چې دلته موږ ته یو بل شیټ چې شو ایجاد شو چې هغه کې څه راغی، دې جدول څه جوړ شو ته پیوټ ټیبل جوړ شو. دې باندې به پوره بحث کوو چې دا څه هدف ده، صحیح ده. زه بېرته دا شی کوم ډیلیټوم، صحیح ده. راځم دې شیټ ته دا ورته وایم چې ما ته پیوټ ټیبل په همدې شیټ کې شی کا ایجاد کا. انزرټ ته راځو، پیوټ ټیبل باندې کلیک کوو، ته ایگزسټینګ ورک شیټ یعنې په همدې شیټ کې ما ته شی کا ایجاد کا. نو چې کله تا کلیک کړم ما ته څه شی وایي لوکیشن د دې ته کوم ځای کې دا جوړوي دا پیوټ ټیبل، هغه ما ته څه شی وټاکه لوکیشن یې وټاکه. زه دلته یو سیل باندې کلیک کوم، فرضاً په دې سیل باندې کلیک کوم. تاسو وینئ چې هغه څه شی واخیسته، لوکیشن یې واخیسته، اوکې کوم. تاسو وینئ چې موږ دلته څه شی شو، یو پیوټ ټیبل موږ ته ایجاد شو. دې باندې اوس بحث کوو چې دا څه هدف ده. یعنې که غواړې په یعنې کولی شې ته خپله دا پیوټ ټیبل په همدې شیټ کې هم جوړ کړې او که نه په یو نوي کاري شیټ کې هم څه کوی شي جوړوی شي. ښه، زه راځم ورته وایم چې په دې شیټ کې نه غواړم، ما ته د دې پیوټ ټیبل په یو نوي شیټ کې جوړ کړه، شیټ کې جوړ کړه، تر څو موږ تاسو په موضوعاتو باندې واضحه پوه شو. دا بېرته کنټرول زی کوم، راځم دا ټول داسې انتخابوم، راځم انزرټ نه پیوټ ټیبل ته. پیوټ ټیبل کې ورته وایم نیو ورک شیټ، اوکې صحیح ده. تاسو وینئ چې دلته موږ داسې یو پیوټ ټیبل څه شو ایجاد شو. داسې تاسو ته زوم کوم تر څو موږ تاسو بهتره پوه شو. دې نه اوس هدف څه شی ده، صحیح ده. زه د دې نه چې دا نیمز چې کوم دي دا راوړم څه ته روز ته داسې راوړم، صحیح ده. او پوزیشن یې راوړم فلټر ته، داسې تر څو ته موږ ته معلوم شي داسې فلټر ته مې راوړې، سمه ده. سیلري راوړم ویډیو ته، اوور ټایم هم راوړم ویډیو ته، ټوټل هم راوړم ویډیو ته، سمه ده. داسې یو ټیبل موږ ته څه شو ایجاد شو، داسې یو پیوټ ټیبل. اوس یا تاسو زه وایم یا کوم رقم تاسو چې خوښه وي هغه شی کوئ جوړوی شئ، یا زه ورته وایم که چېرته دلته ما سره دغه موجود وي ټوټل، نو بیا سیلري ته ضرورت نشته ده، همدا رقم ته هم ضرورت نشته ده، اوور ټایم ته، صحیح ده. نو دلته تاسې بیرون کش کوم داسې تر څو هغه بېرته دې ځای نه شي ورک شي یا حذف شي. اوور ټایم داسې کش کوم تر څو ما ته دغسې یو څه شی هغه شي یو ټیبل ایجاد شي. دلته چې کله د پیوټ ټیبل مونږ جوړ کړو نو هغه د خپل ځان نه داسې یو دوه دانې څه شی ایجادوي منیوګانې. یو پیوټ ټیبل انالایز په نوم باندې ډبل سی په نوم ده، ډیزاین په نوم باندې ده، داسې یو دوه دانې منیوګانې ځان څه شی کوي ایجادوي. ګورو که چېرې موږ تاسو د ټیبل نه دلته بیرون کلیک کړو نو هغه خپله څه کېږي، د منیوګانې څه شی کېږي ورکېږي، یا کنده شوي تللی چې کوم دي هغه ورکېږي یا ورکېږي. که دلته کلیک کوم نو هغه بیا منځته راځي. نو اوس دې باندې بحث کوو چې دا څه شی دی، سمه ده. لومړی راځو له دې نه شروع کوو پیوټ ټیبل انالایز نه. دې نه هدف څه ده، دې طرف نه شروع کوو تر څو بهتره پوه شو. دلته چې لومړی اپشن د هغه څه چې په نوم د فیلډ لیسټ په نوم باندې ده، دا دلته اوس فعاله ده، صحیح ده که نه. تاسو وینئ فعاله ده. که چېرې زه داسې دې باندې کلیک کړم او دا غیر فعاله کړم نو دلته چې موږ سره یو ټیبل غوندې یا یو لیست و هغه څه شو بند شو یا هغه نه ښکاري، صحیح ده. او که چېرته زه بیا داسې فعاله کړم نو هغه موږ سره ښکاري، صحیح ده. دا موږ تاسو د دې په خاطر کاروو. بل اپشن چې ده هغه د بټنز په نوم باندې ده. دې نه هدف څه ده، لومړی دې نه مخکې زه دا کاروم ریکمانډډ پیوټ ټیبل باندې کار کوو تر څو دې باندې بیا پوه شو، صحیح ده. دې نه هدف څه ده، ګوره دلته مخکې موږ تاسو چې داسې یو ټیبل
یا پیوټ ټیبل موږ جوړ کړ هغه په خپل خوښه مو جوړ کړ یعنی موږ دا مو راواخیسته نیم هغه مول ته راوړ چې ته مو راوړ د همدا رقم هغه مو راواخیست پوزیشن هم ته راوړ فلټر ته راوړ نیم هم ته راوړ رو ته راوړ سیلري او نور د هغه لکه دا ټوټل ور ټایم دا مو چېرته راوړ ویډیو ته راوړ یعنی په خپله خوښه موږ ځان ته یو ټیبل څه کړ جوړ کړ ولې دلته څه شی هم شته ریکمنډډ پیوټ ټیبل هم شته یعنی تیار پیشنهاد شوي یا تیار ساخته شوي مخکې نه پیوټ ټیبل هم شته کولی شئ د هغو نه هم څه شی وکړئ استفاده وکړئ د دوی باندې داسې څه کومه کلیک کومه راځم تاسو وینئ چې دلته داسې پیوټ ټیبل شته ګوره دلته تاسو پې یا کلیک کوئ نو د ښي طرف ته تاسو د هغې نمونه وینئ صحیح ده داسې یعنی هر نوعه پیوټ ټیبل دلته شته ده صحیح ده اوس موضوع دا وه چې په دې کې داسې یو رقم هغه شته پیوټ ټیبل چې هغه دغسې دې طرف ته د کنجونو کې یعنی دې کنجونو کې د مثبت علامې لري یو رقم د پلس علامې لري صحیح ده ما په نظر په دې کې نشته ښه ما سره چې کوم هغه د مایکروسافټ اکسل د 2021 ته نو ولې په 2014 کې شاید هغه وي صحیح ده هغه شته ده په دې ورژن کې ما په نظر دا نشته ده سمه ده نو که چېرې تاسو هلته هغه انتخاب کړئ یعنی همغه شان د شي انتخاب کړئ پیوټ ټیبل نو که چېرې تاسو بیا دا فعاله کړئ دا د بټن آیکن چې کوم ده بټن کوم چې تاسو سره لکه دلته چې کوم دغه د اپشن ده که چېرې دا فعاله کړئ نو تاسو ته دې سیټ ته هغه ښیي بیا هغه بټنونه که چېرې تاسو یعنی همغه شان د شي انتخاب کړئ د نه پیوټ ټیبل انتخاب کړئ صحیح ده او که نه غواړئ چې هغه تاسو ته وښیي د مثبت اپشنونه نو هغه بیا ورته نه ښیي صحیح ده په دوی کې هغه نشته ده صحیح ده موږ تاسو دې باندې پوه شو فیلډ لیست باندې بل پر یو بټن باندې پوه شو او ریکمنډډ پیوټ ټیبل باندې هم پوه شو بل موضوع هغه فیلډ هیډر په نوم باندې ده دا اوس د جنه فعاله ده که چېرې تاسو دا داسې غیر فعاله کړئ نو دلته یو رقم داسې د فلټرینګ لپاره چې اپشنونه دي نو هغه څه کېږي موږ سره نه کوي یا موږ نه پټېږي یا څه کېږي موږ سره هایډ کېږي ولې که دا فعاله کوي نو هغه بېرته داسې ښیي دې نه موږ تاسو څه کولی شو فلټر انجامولی شو داسې ګوره دلته اوس سلیکټ آل ده زه نه غواړم سلیکټ آل وښیم فقط غواړم د کمال په نوم چې کوم ما سره کارمند ده هغه زه وښیم داسې اوکې کوم صحیح ده که غواړئ چې فلټر بېرته څه کړي د نه ایسته کې کلیر کړي دلته راسه کلیر فلټر فرام نیم اوکې صحیح ده دې نه هدف دا و یعنې که چېرې دا غواړئ چې دا موږ ته وښیي فلټرینګ کوم لږ اپشن چې ده نو هغه داسې غیر فعال وکړو چې ته وغواړو موږ ته څه کوي یعنې ونه ښیي نو هغه داسې غیر فعال ساتو که چېرته غواړئ چې وښیي داسې ساتو صحیح ده دې نه هدف دا و راځو پیوټ چارټ ته دې نه هدف سره دغه څه شی ده نو موږ تاسو څنګه کولی شو د خپل پیوټ ټیبل څخه یو پیوټ چارټ شی کو جوړ کړو موږ تاسو بیا دوه نوعه چارټونه لرو چې په دې باندې موږ تاسو پوره بحث په همدې منیو کې کوو انزرټ منیو کې د چارټ په د کوم چې د ګروپ موږ سره ده د چارټ په نامه ګروپ چې ده په دې کې پوره بیا دې باندې بحث کوو بیا دوه نوعه چارټونه دي یو ساده چارټونه دي یو پیوټ چارټ دي په دې باندې پوره بحث کوو دا یوه لویه موضوع ده سمه ده بېرته راځو خپل موضوع ته اوس فقط دلته موږ دې سره په دې باندې بلدیږو چې څرنګه له خپل پیوټ ټیبل څخه یو پیوټ چارټ چې کو جوړ کو نو دې باندې ته کلیک کوم موږ تاسو سره مختلف قسمه چارټونه راځي مختلف قسمه نوعې دي چې هر هغه نوع تاسو ځان ته انتخابوئ هغه انتخابوئ شئ صحیح ده زه غواړم دې څخه داسې یو نوع ځان ته څه کوم انتخاب کوم اوکې صحیح ده یعنې فقط موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې څرنګه له خپل پیوټ ټیبل څخه یو پیوټ چارټ شی کو جوړ کو ما تاسو ویل چې پوره موضوع بیا دلته موږ تاسو ویو په چارټ ګروپ کې انزرټ منیو سمه ده بېرته راځم خپل درس ته داسې شی کوم ډیلیټوم داسې سمه ده دا مې بل راځو دلته پیوټ ټیبل کې ټیبل انالایز کې هغه کوم چې مهم موضوعات دي هغه موږ تاسو ویو صحیح ده بل څه ده فردن هغه د کلیر په نوم باندې یو اپشن ده ډېر هدف څه ده دا کلیک کوم هلته ماته وایي کلیر آل یعنې غواړي چې دا ټول ستا کوم چې هغه پیوټ ټیبل ده دا ډیلیټ زه ورته وایم کلیر آل تاسو وینئ چې موږ سره ټول شی شو ډیلیټ شو د بېرته کنټرول کوم بل چې ده هغه کلیر فلټر ده ځکه چې دلته یو فلټر انجام کوم دی ځای صحیح ده دا چې فلټر انجاموم د نو یم چې ماته د سلیکټ آل وي فقط وایم د عمر په نوم کوم کارمند هغه ماته وښیه صحیح ده اوکې مې کړه کلته د راتلم پیوټ ټیبل انالایز نه او کلیر ته ورته وایم کلیر فلټر دا فلټر ماته پاک کړه ګوره بېرته یې وښودل صحیح ده بل څه ده هغه سلیکټ ده سلیکټ نه هدف څه ده د کې چې لومړی فعال څه ده
انټر پیوټ ټیبل غواړي چې دا ټول پیوټ ټیبل ځان ته شي کې انتخاب کې نو دې باندې کلیک کړه داسې صحیح ده ټول موږ انتخاب کړ یا فقط کو غواړي سلیکټ نه شي انتخاب کې ویډیوز انتخاب کې دا د موږ تاسو د لکه د پیوټ ټیبل چې دا د ویډیو برخه ده صحیح ده تاسو موږ ویلو ده کنه د ویډیو برخه ده اندر رقم بیا راځي سلیکټ نه شي انتخاب لیبل انتخاب داسې سم ده نو دا چې دی لیبل دي داسې صحیح ده او یا چې دا لیبل ان ویډیو لکه دا دواړه په یو ور باندې انتخاب داسې دا څه شو لکه شي لکه انټایر پیوټ ټیبل صحیح ده دی باندې پوښو بل راځو چې دا هغه د شی موضوع ولته موو پیوټ ټیبل غواړي چې دا پیوټ ټیبل ته یو بل چې ته وېسي شیټ ته وېسي نو دې باندې کلیک کوو داسې صحیح ده زه ورته وایم چې دا یو نیو ورکشیټ ته ماته وېسه یا په همدې شیټ کې یعنې بل دې یو کاپي اخلي زه ته وایم نه چې دا یو نیو ورکشیټ ته ماته وېسه نو داسې اوکې باندې کلیک کړه تاسو وینئ چې دلته موږ ته یو نوي شیټ ته راغی چې دې شیټ ته راسو دلته زموږ هغه پیوټ ټیبل نشته ده یو نوي شیټ ته هغه څه شو راغی داسې سمه ده دې نه هدف همدغه موضوعاتو بل موضوع چې دا هغه چینج ډیټا سورس ده دین هدف څه ده ګوره اوس د موږ تاسو د دې پیوټ ټیبل کوم سورس چې دی سورس یا د پیوټ ټیبل منبع هغه دغه جدول د موږ تاسو یعنی موږ د دې پوره هغه نه جدول نه د پیوټ ټیبل موږ ته لاس ته راغلی ده صحیح ده که چېرې زه د باندې داسې کلیک کوم دلته راسمه د ځای نه باندې کلیک کوم چینج ډیټا سورس باندې داسې کلیک کوم نو موږ راسن چې بیا د خپل پیوټ ټیبل منبع ته بیا چې هغه دغه شیټ ده صحیح ده اوس موضوع څه ده ته غواړې د دې پیوټ ټیبل سورس یا منبع شي کې تغییر کړي نو هغه څه رقم کولی شو زه راځم دې شیټ کې همدې شیټ کې د دې نه فرضاً یو کاپي اخلم داسې کنټرول سی کوم دلته داسې کنټرول وی کوم سمه ده او لیک داسې سره برابروم تر څو پوره راشي صحیح ده کالمونه روغانې سمه ده په دې طریقې سره صحیح ده په دې کې یو څه تغیرات هم راولم فرضاً دا د کمال په نوم ده دا غواړم د خان په نوم یې کوم صحیح ده فرضاً دا د څه په نوم ده علي په نوم ده دا زه غواړم څه په نوم یې کوم فرضاً دا د محمود په نوم کوم صحیح ده داسې یو دوه تغیرات مې راوستل فرضاً دا ما سره څه شي بخش کې د کار کوي دا فاینانس دا صحیح ده فاینانس دی وي دا فرضاً ما سره یو بل دلته لکه د آی ټي افیسر کارمند ده د غواړم په څه باندې یا چینج کوم فرضاً دا هم ډاکټر کوم داسې صحیح ده تغیرات فقط پکې راولم صحیح ده تاسو په مثال باندې بهتره پوه شئ صحیح ده دا مو شو اوس راځم بیا د دلته پیوټ ټیبل ته لازم پیوټ ټیبل دې باندې کلیک کوم نه دې نه چینج ډیټا سورس باندې تاسو کلیک کوم صحیح ده ګوره موږ دلته راوستو یعنی ستاسو د پیوټ ټیبل کوم سورس چې دا هغه دا ده دلته راځم دې باندې تاسو د وینئ چې وهم څه بیک سپیس وهم صحیح ده بیک سپیس کله ما وه نو راځم دا ټول تاسو ته انتخابوم يعني زما د پیوټ ټیبل سورس داکا صحیح ده نو جنا اوکې کوم صحیح ده که چیرې ګوره تاسو وینئ ټول تغیرات د پیراغل محمود خان کنه انیمونه چې کوم تغیر کړیو هغه تغیر شول صحیح ده اوس که زه راسم دې باندې کلیک کوم ډیټا سورس باندې موږ به دلته راو صحیح ده دا نه انتخابي راته دا پخوانی شیټ نه انتخابي دغه موږ انتخاب دا موږ انتخابي صحیح ده دین هدف همدا شی و بل موضوع چې دا هغه څه شی ده انزر سلایسر او دین مخکې ښه چې دا ووایو ګروپ او آن ګروپ دین هدف څه ده ګوره دلته چې دا مونږ سره شی انتخاب دا ټول انتخاب دی کنه آل ده لازم دې باندې کلیک کوم داسې ورته فقط شی مت نشان کا ډاکټران نشان کا صحیح ده ډاکټرانو کې چې کوم مونږ سره دی یعنی پوزیشن باندې هغه مت انتخاب کا اوکې کوم مونږ سره چې هغه ډاکټر دغه یو نفر دا چې په نوم ده عادل په نوم باندې ده زه دا داسې انتخابوم راځم دلته څه ته ګروپ سلیکشن ته ځکه دا یو نفر د ځکه هغه څه کېږي نو ګروپ کېږي دا اوکې کوم صحیح ده مشکل نشته راځم شی انتخابوم د جنا انجینیر دا هم داسې اوکې کوم مونږ سره هغه دوه نفر د انجینیران یو د علي په نوم د بل کمال په نوم باندې ده نو هغه داسې انتخابوم راځم چې دا ګروپ سلیکشن تاسو وینئ دا یو ګروپ شو چې په نوم باندې ګروپ 1 باندې ولزه دا څه کوم بیک سپیس کوم ورته وایم د انجینرانو په نوم باندې دا ګروپ جوړ کړه صحیح ده انجینیر دا وشو سمه ده راځم بل څه دا فاینانس ده داسې انتخابوم اوکې کوم سمه ده دوه نفر مونږ سره دی یو څه ده عمر او بل یوسف صحیح ده داسې انتخابوم راځم څه ته ګروپ سلیکشن ته دا څه په نوم باندې شو ګروپ 2
یا دوهم ګروپ باندې صحیح ده. زه دا بیک سپیس کوم ورته وایم دا ګروپ ماته د فاینانس په نوم باندې کا صحیح ده. فاینانس په نوم باندې داسې دا مو شو صحیح ده. بل راځو هغه چې ده د آی ټي افسرانو ګروپ ده داسې وکې کومه صحیح ده. په دې کې هم ما سره دوه کارمندان دي شفیع په نوم ده ولی په نوم ده داسې انتخابومه راځم څه شي ته پیوټیبل الایز نه ګروپ سلیکشن ته صحیح ده. دا ګروپ درې په نوم باندې سود دی نه دا بیک سپیس کومه ورته وایم دا ګروپ ما ته په نوم باندې کا آی ټي افسرانو ګروپ باندې کا صحیح ده نیم داسې صحیح ده. اوس که چیرې تاسو راسئ دلته د نه آل انتخاب کوي اوکې کوي آل انتخاب کوي البته اوکې شي تاسو وینئ چې دلته موږ سره ټول دا ګوتشي ګروپ ده جنرالو ګروپ دا کله چې تاسو کلیک کړئ دا به مونږ ښیي دا د فاینانس ګروپ ده دا د شي ده آی ټي افسر او دا چې کوم وو دا یو نفر وو لکه د عادل په نوم باندې چې وو او ما په نظر ډاکټرانو بس کې وو که نه نو هغه یو نفر وو ځکه هغه نه یو ګروپ څه شی کېده نه جوړېده صحیح ده. داسې سمه ده داسې هیډ کولی شي یا بیا کولی شي. اوس که چیرې تاسو دا وغواړئ دا بیا څه شی کوي آن ګروپ کوي نو راسي دا ټول داسې انتخاب کوي صحیح ده او په شي باندې کلیک کوي آن ګروپ باندې دا سره به هغه بیا څه شي آن ګروپ سي دې نه هدف همدغه ده سمه ده. بل چې دا هغه څه شي په نوم ده انزرټ سلایسر دې نه هدف څه شی ده دې باندې داسې کلیک کوم او غواړم چې د لکه د آی ډي نمبرونه نیم نه پوزیشن نه څه شی واخلم سلایسر ماته څه شي کې جوړ کړي اوکې کوم دغسې یو صفحې خلاصېږي چې دې ته څه شی وایي سلایسر وایي زه دا داسې په ترتیب کوم سمه ده دا داسې کوم. اوس ګورو دا مونږ ته څه کار کوي صحیح ده. زه غواړم د دې نه څه انتخاب کوم فردن ډاکټر انتخاب کوم ګوره دلته مونږ ته انتخابوي دلته یې انتخابوي صحیح ده. انجینران ښایي داسې ګوره انجینران دوه نفره دي دلته یې ښې وي او دې سلایسرو کې هم داسې ښي صحیح ده یعنې هم په لکه د آی ډي کې هم نیم کې صحیح ده. که غواړې فاینانس کې وښایي داسې هغه هم دوه نفره دي دلته نیم ښیي آی ډي نمبر ښیي او دلته یې ورته ښیي صحیح ده. که غواړې داسې وکړي آی ټي افسر داسې ورته ښیي صحیح ده. دې کاربورډ همدا شی ده او بل یعنې که دلته فرضاً ته دا بیرته پاکوې دا فلټرونه شي باندې کلیک کا کلیر فلټر باندې کلیک کا ټول به ورته بیرته وښیي داسې. اوس فرضاً ته دلته راځې دا انتخاب لکه د عادل په نوم کوم کارمند چې داسې انتخاب کا نو هغه دلته ته ښیي فرضاً هغه ډاکټر د وایي پوزیشن یې او لکه د آی ډي نمبر یې دا ده ورته کولی شي هغه ځای نه ده سلایسر نه خپلې دې معاش هم وټاکې که نه نو هلته به ورته ښیي یعنې ته دې کوم چې سیلري ده هغه نه هم یو سلایسر شی کې ځان ته جوړ کړي په هر طریقه سره چې ته وغواړې سمه ده. بېرته فرضاً غواړې لکه د علي په نوم کارمند وښیې نو هغه ورته وایي په دې پوزیشن کې ده دا هغه لکه د آی ډي نمبر ده او دلته مې ورته ښیي صحیح ده. کمال په نوم غواړې عمر په نوم غواړې هر یو غواړې دلته ښیي صحیح ده. دا هم کلیر فلټر کا که فرضاً غواړې ته اوس دې ځای انتخاب کړې هغه لکه د آی ډي نمبر نه داسې کولی شي صحیح ده. کوم چې دوه آی ډي نمبر ده A002 هغه د په نوم باندې ده ولی په نوم باندې ده او د پوزیشن ده صحیح ده. A004 انتخاب یې 5 انتخاب یې داسې ټول ده ښیي صحیح ده. دا هم کلیر فلټر کا سمه ده. په دې باندې چې تاسو پوره پوه شولئ سمه ده که نه. راځو اوس که چې بېرته فرضاً داسې شی کې د ځای نه غواړې دا ایسته کې بېرته د سلایسر شی کې ډیلیټ کړئ دا انتخاب کا کیبورډ نه څه شی ووهه ډیلیټ ووهه داسې دا انتخاب کا کیبورډ نه ډیلیټ انتخاب کا دا هم کلیک او کیبورډ نه شی کلیک کا ډیلیټ دی انشاءالله بس همدا موضوعات مونږ ته دې باندې بس دي. راځو څه شي ته ډیزاین منیو ته په دې کې چې دا ډیزاین منیو کې ته کولی شي خپل پیوټ ټیبل ته یو سټایل ورکړې سمه ده. دا یو اضافه کاري موضوعات دي کولی شي فرضاً دې ټیبل ته ستا کوم چې ده د پیوټ ټیبل دې ته یو سټایل ورکړې دې ځای نه راځم فرضاً زه دا رقم ته یو سټایل انتخابوم تیار خپل شي شوي دي جوړ شوي دا شان ته صحیح ده. یا فرضاً غواړم داسې نه انتخابوم ځان ته فرضاً داسې یو شی انتخابوم سټایل انتخابوم یا بل یو مثال داسې فرضاً شی کوم خپل ځان ته یو ټیبل شی کوم سټایل انتخابوم داسې سمه ده. دې کې فرضاً که وغواړې بیا دا کالم هیډر واوسي یو نه واوسي که نه ګوره که چېرته دا هغه وي یعنې غیر فعال وي نو هلته به هغه نه ښیي کالم هیډر یو تور غوندې شي د سټایل ده که وغواړې وښیي نو هغه به داسې تاسو ته وښیي سمه ده. که وغواړې یعنې بینډېډ رو که نه د روګانې په خپل منځ کې داسې یو ډیزاین اخلي تاسو وینئ سپین سپین خطونه پکې راغلل که نه که هغه غیر فعاله کړي نو داسې ده صحیح ده. زه فعالوم فرضاً همدا رقم څه شی ده
یعنې که دا فعال کړې ته د هغه په نوم چې ده که نه لکه چې د بینډیډ کالم نو کالمونه به داسې یو خط واخلي هغه به سره یو سټایل به واخلي که هغه ته نه فعالی نو داسې به راسي سمه ده یعنې دا کله کې چې دي هغه اضافي موضوعات دي نو راځو خپل درس ته موږ تاسو دلته چې دا په دې باندې پوره پوه شولو چې باندې په ټیبل باندې دې څنګه کې چې بل دا په ټیبل ګروپ کې هغه ریکمانډډ پیوټ ټیبل ده په دې باندې هم موږ تاسو چېرته بحث وکړو کله زه کلیک کوم او راسم پیوټ ټیبل انالایز ته دلته موږ بحث وکړو ریکمانډډ پیوټ ټیبل باندې یعنې په دې کې موږ تاسو ته تیار مخکې نه پیشنهاد شده یا مخکې ساخته شوي چې شته پیوټ ټیبل شته یعنې که ته چېرته هغه ونه غواړې چې دلته خپله داسې یو جوړ کړې ځان ته نیم دلته راوړې پسې لکه هغه دلته راوړې د پوزیشن یې همدا رقم سیلري و هغه دلته راوړې که نه دومره زحمت ته نه باسې نو راته دلته تیار خپل شی شته جوړ شوي پیوټ ټیبل شته کولی شې ته د هغو نه څه شی وکړې استفاده وکړې راځو ټیبل ته دې نه هدف څه شی ده زه دې یا شیټ ته راځم په دې شیټ کې ما سره څو شی وو جدولونه وو ما سره سمه ده دا چې اوس ما سره کوم دي دا یو ټیبل نه ده اوس دا فقط یو رینج ده ما سره یو څو دانې شی دي جدولونه دي زه دا ډیلیټوم فقط همدغه ما سره کافي ده ډیلیټ باندې ونه شو راځم هوم ته هوم نه څه ته کلیر ته او کلیر آل په دې هغه باندې موږ تاسو مخکې بحث کړی وو په دې ګروپ باندې که چېرته تاسو زموږ هغه ویډیو نه ولیدلي د دې ویډیو په کته ډسکرپشن کې تاسو ته لینک حتما اچوم نو دا ویډیو وګورئ مهمه ویډیو وه نو اوس زه غواړم دا څه کومه تبدیل به څه کومه پیوټ ټیبل کومه دا چې کوم سره دا د جدول کنه دا غواړم څه کومه زه تبدیل به پیوټ ټیبل کومه نو سره کوم تاسو کوو زه راځم دا ټول دا څه کومه انتخابوم او راځم چې دا ټیبل ته ټیبل نه ګور کشي تاسو به دا صحه صحیح نه انتخاب کړی کولای شئ تر راسه تاسو شی وه بیک سپیس داسې وه دې پسې سم ده او د خپل خوا کې صحه بیا انتخاب کا دا رقم ته سم ده بل ته یو بل اپشن ده چې هغه شپه نه مای ټیبل هیز هیډر که چیرې تاسو د جدول چې کوم انتخاب کړی ده دا هیډر ونه لري دلته وایي چې دا بیا څه کا غیر فعال کا چې بیا تاسو ته انترسو ټیبل چې کوم کیږي هغه تاسو ته خپل یو هیډر شي کی جوړ کی کنه او کو چې تاسو یا ټیبل هغه لري هیډر لکه دا جدول چې ما سره ده دا هیډر تیار لري کنه لکه دا نیمه پوزیشن دې شي وي دا شی وي هیډر وای زور ته مای ټیبل هیز هیډر صحیح ده هغه په خپل لري هیډر ته خپل وته مې اجازه وا اوکې سمه ده تاسو وینئ چې تاسو موږ سره یو ټیبل باندې تبدیل شو سره کوم پوښ چې دا په ټیبل باندې تبدیل شو دلته یو بل مینیو د سره چې شو اضافه شو چې دا په نوم باندې ټیبل ډیزاین په نوم باندې ګوري چې د بیرون کلیک کوم ګور او رکی ولې که په ټیبل څخه کلیک کوم هغه سره راځي سمه ده د کې چې کوم موضوعات دي هغه فردن چې دا لومړی موضوع ریسایز ټیبل دا ګوره فردن معنا دلته یعنی په غلطۍ کې اشتباه کې داسې دا پاتې ده ګوره دا معنا پاتې ده کارمندان څه معنا پاتې ده آی ډي نمبر معنا پاتې ده سمه ده اوس که زه غواړم دا هم پکې اضافه کړم ګوره کله ته کلیک کوم دا نه ده دا هغه نه ده ټیبل نه ده که نه ټیبل نه ده ولې کله ته کلیک کوم ګوره دا ټیبل شو چې نو ته بل هغه ورته راغله مینیو که دې باندې کلیک کوم ګوره دا هم په ټیبل کې نه ده شامله ولې زه غواړم چې دا هم په ټیبل کې شامله شي صحیح ده نو دلته راځم څه چې راځم بېرته راځم خپل هغه موضوع ده انزرټ ته او په دې باندې کلیک کوم په دې ټیبل باندې ماته چې راغی ټیبل ډیزاین خلاصوم ټیبل ډیزاین کې چې باندې کلیک کوم ریسایز ټیبل غواړم ټیبل ته بیا سایز ورکوم اوس ګوره دومره ده دا جنا بیک سپیس وهم او دا ټول داس انتخابوم صحیح ده او دا اوکې کوم تاسو وینئ چې دا ټول ما سره تبدیل په ټیبل شو ګوره کول دلته هم ځکه کلیک کوم ګوره هغه راغلی ټیبل ډیزاین ولکه بیرون کلیک کوم هغه مینیو نه راغلی سمه ده بل اپشن چې دا هغه سمرایز چې دا په ټیبل د غواړي چې دا ټیبل تخپل چې ته وړي په ټیبل ته وړي چې موږ تاسو مخکې د باندې پوره بحث وکړو صحیح ده په تشریحي ډول سره دا ټول ډول به انتخابوم غواړم دا چې من تبدیل کوم سمرایز وذ په ټیبل تاسو وینئ چې دا ستاوډي نیو ورکشیټ کې غواړم نه زویم غواړم چې په همدې شیټ کې ماته شي کا ایجاد کا ښه غواړم چې په نوې ورکشیټ کې شي کوم یعنی کله ته مونږ غواړو یعنی په همدې شیټ کې شي کوي ایجاد کوي نو ته ما چې انتخاب نه کوړتا لوکیشن مې انتخاب نه کا صحیح ده ځکه غاره نه غي نو ته دا لوکیشن انتخابوم وګوره اوس شو لوکیشن انتخاب شو کې کوم تاسو وینئ چې دا ما سره تبدیل پد شي شو په ټیبل شو د بیت کنټرول زی کوم
بل چې د کې کوم پاتې ده موضوع هغه شی د فردن ریمو ډوپلیکیټ. زه فردن په دې کارمندانو کې مانه یو دوه نومونه شي راغلي دي تکراري راغلي فردن دام ولی ده او دام چې کوم فردن ولی کومه صحیح ده. اوس راځم دا ټول داسې انتخابوم راځم ریمو ډوپلیکیټ غواړم هغه شیان چې مانه یا هغه نومونه چې هغه دوه راغلي هغه څه کا ډیلیټ کا د متوي څه کې راغلی ته په نیم کې راغلي صحیح ده. نیم کې راغلي دي نیم کې ورته هم چې کومه هغه راغلی وي د تکراري راغلی وي یا هغه ډوپلیکیټ وي هغه ماته شي کا ریمو کنو ما انتخاب کا نیم کالم انتخاب کړه سي اوکې کوم صحیح ده. ماته وای نو ډوپلیکیټ ویلیو فاوند موږ باید اول دا انتخاب کو صحیح ده دا مونږ انتخاب کړی داسې ټول جدول داسې انتخاب کی ټیبل راشي ریمو ډوپلیکیټ نه نیم انتخاب داسې دی دا ټول غیر فعال کی اول صحیح ده فقط نیم فعال کی صحیح ده داسې اوکې کوي صحیح ده. دا څه وایي اوس one duplicate value were found and removed دا وایي چې یو ډوپلیکیټ ویلو چې دا هغه پیدا شو او موږ درته ریموو کړو او وایي 6 unique value remains وایي چې شپږ واحد هغه چې دي هغه پاتې دي یونیک چې ته وایي واحد یا یکتایي سمه ده ورته وایم اوکې سمه ده مننه صحیح ده. بل چې دا کنورټ ټو رینج ګور دا موږ سره اوس یو ټیبل ده ته غواړې بیرته شته غواړې هغه ته غواړې لکه رینج ته غواړې یا بیرته شته غواړې یو جدول ته لکه مخکې چې موږ وکړو نو بیرته هغه څه وه کنورټ ټو رینج وه ته به تا ته بیرته ورته وایي چې واړم زه ته غواړې چې زه واړم ته وایم یس صحیح ده. ویني چې هغه بیرته تبدیل به څه شو جدول شو ګورئ چې دلته په هر ساحه باندې کلیک کوئ هغه اضافي منیو چې وه ټیبل ډیزاین په نوم باندې هغه موږ ته نه راځي صحیح ده. بیرته غواړم چې دا تبدیل به څه کوم ټیبل کوم سمه ده بیرته مې تبدیل په ټیبل باندې که. بل موضوعات چې دی هغه څه ده انزرټ سلایسر ګوره مخکې دی باندې موږ بحث وکړو سمه ده انزرټ سلایسر باندې داسې کلیک کوو موږ تاسو سره چې هغه کېږي سلایسر یې ایجادېږي فرضاً زه غواړم په د پوزیشنو باندې او نیم باندې څه ایجاد کړم سلایسر صحیح ده داسې اوکې کوم دې ته څه وایي سلایسر یې وایي داسې سمه ده. زه به دا لږ مینیمایز کړم تر څو صفحه کې ټول راشي داسې دې باندې مخکې مو هم موږ تاسو بحث وکړو سمه ده. دا به دلته راولم یا به دا نور هم مینیمایز کړم تر څو داسې ټول ځای شي سمه ده. اوس که غواړې تفصیل ته وښیې ډاکټران داسې وښیې نو ډاکټر باندې کلیک کړه هغه ټولو ته ښیي یا انجینران ښیي یا فاینانس نو دا که چېرته بیا غواړې د کلیر کې بیرته او لکه د 80 نمبر په اساس باندې ښیي داسې سمه ده صحیح ده که نه. په دې باندې مخکې موږ هم موږ تاسو بحث وکړو بیرته ډیزاین چې کومه ډیلیټوم داسې او دا میکزیمایز کومه تر څو موږ تاسو ته بهتره معلومه شي. هغه فلټر موږ همداسې پرېښوده صحیح ده باید داسې نه یو وارې بیرته څه کې کلیر فلټر کې بیا ډیلیټ کوو صحیح ده. بیا دلته موږ نه فلټر انتخاب شو سمه ده. سلایسر نه بعد چې دا هغه شی ده ایکسټرنل ټیبل ډیټا ده کولی شي ته له بهر نه خپل د ټیبل د شی وارده کړي ډیټا وارده کړي کومه مهمه هغه ته پکار وي ډیټا هغه تاسو سره کمپیوټر کې دا کولی شي هغه د شی کې وارده کړي سمه ده. دا هغه موضوعات هغه دې مربوط دي. همدا رقم ته کولی شي دلته ټیبل سټایل ته یا ټیبل سټایل اپشن نه کولی شي خپل ټیبل ته یو رقم شی ورکړي سټایل ورکړي چې دې باندې مخکې موږ هم شی وکړو بحث وکړو پوره سمه ده. فرضاً داسې دا ټول انتخابوم لازم دې تاسو چې هر رقم ته شی وغواړئ یو هغه وغواړئ سټایل هغه شی کولی شي ورکولی شي. همدا رقم دلته وغواړئ چې دا فلټر بټن وښیي یا ونه ښیي سمه ده غواړئ چې وښیي هغه داسې ده که نه غواړئ نه غواړئ ته همدا رقم چې لاست کالم هغه واخلي فرضاً یو ځان ته یو سټایل واخلي ګورئ هغه ضخیم شو که نه یا وای نخلي نو داسې انتخاب کوي سمه ده یا فرست کالم واخلي داسې ګوره ضخیم شو که نه یا ډبل شو که نه که نه غواړئ چې وانخلي نو وانخلي صحیح ده. یعنې دا ټول چې دي سټایلونه دي چې په دې سره موږ تاسو د انزرټ مینیو د ټیبل ګروپ باندې په پوره ډول سره پوه شولو. د توجه مو نړۍ مننه.